ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایی د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ زه ولسمشر یم. ډاکټر صاحب ښاغلي غني ویلي تر اوسه ما هیڅ قانوني واک هیڅ چاته هم نه دی سپارلی او هیڅوک نشي کولی چې زما پر چوکۍ کیني ځکه چې ما ته په میلیونونو افغانانو رایه راکړې ده او زه د هغوی ټاکل شوی ولسمشر یم. اوس چې په زور هر څوک غواړي چې ځان ولسمشر کړي هغه غیر قانوني دی. لومړی باید زه اجازه ورکړم او زما اجازه باید واخلي او بیا خپله ولسمشري زه کولی شم چې هر چاته ورکړم او هر چاته چې ما د ولسمشرۍ واک ورکړو نو هغه به د افغانستان ولسمشر وي ځکه زه د میلیونونو افغانانو نماینده په توګه تاسو ته خپل واک سپارلی شم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني له کابل تر وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو یو کال وروسته په یو مخامخ مرکه کې د ځینو مسلو په اړه خپل نظر څرګند کړی. ښاغلي غني ABN سره مرکه کې ویلي د اساسي قانون پر بنسټ زه ولسمشر وم تر هغه چې د افغانستان خلک په قانوني توګه یو بل چاته واک ونه سپاري زه به ولسمشر یم، د خلکو خدمتګار وم او هیڅ وخت پر القابو متکي نه وم. ښاغلي غني د سولې مذاکراتو په اړه چې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمي خلیلزاد یې چارې سمبالولې نیوکه کړې او دا یې د نړیوالو معیارونو پر بنسټ یوه غمیزه بللې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چرې.